د فبروري 21مه نیټه چې د همدې روانې پیړۍ درېیمه لسیزه کې د یونسکو لخوا څخه د مورنۍ ژبې لپاره نومول شوې ده. دا ورځ په ټوله دنیا کې لمانځل کیږي. د دې ورځې د ټاکنې او نومونې موخه دا ده چې په نړۍ کې بېلابېلې ژبې چې ژبو په ټولنه کې ښکلا رامنځته کړې ده، دغه تنوع د ژبو د دې د ساتنې لپاره دا هڅه ده. مورنۍ ژبه یا په نړۍ کې داسې ژبې شته چې د تاریخ په مختلفو دورونو کې د تاریخي ژبپوهنې پر اساس که مطالعه شي، ډېرې ژبې ورکې شوي دي، مړې شوي دي، او ډېر کسان چې ژبه که موږ د یو هویت په توګه تعریف کړو چې ژبه انساني هویت دی، هغه له منځه تللي دي او په ژبني لحاظ فرهنګي لحاظ یې ډېری انسانانو ته ستونزې پېښ کړي دي. دا ورځ مورنۍ ژبې چې دا د انسان له پیدایښته راوروسته هغه لومړۍ ژبه ده چې هغه په خپله لومړۍ ټولنه چې هغه کور دی، لومړۍ غېږ چې هغه مور ده، له هغه څخه زده کوي. او د مورنۍ ژبې اهمیت دا دی چې لومړۍ ژبه کسب کیږي. هغه که ورته وایي چې د هغه زده کړې په طبیعي ډول سره ده، په کور کې د مور د کورنۍ له غړو څخه زده کیږي. او توپیر له دومې ژبې سره دا دی چې په دې باندې مفاهیم ژر اخیستل کیږي، زده کړه ښه صورت نیسي، او هغه مفاهیم چې د فهم و تفهیم تر حده پورې دي په دې ژبه نسبت نورو ژبو ته ښه کیږي، اهمیت یې زیات دی. نو مورنۍ ژبې ورځ لمانځل او د مورنۍ ژبې ته کار کول دا ډېر مهم دي. او په تېره هغه انسانان که په ځانګړي ډول سره افغانان ووایي یا هغه څوک چې له خپلو پلرني ټاټوبي څخه نورو هیوادونو ته یا نورو سیمو ته هجرتونه کړي دي، ډېری کسان زیانمن شوي دي چې د ماشومانو یې خپله لومړۍ ژبه هېره شوې. نړیوال دې ته ژمن دي او چې هر څوک باید خپله ژبه هېره نه کړي، ژبه وساتي. نو دا کسانو دپاره چې هغه والدینو دپاره چې هغه په نورو هیوادونو کې دي، هلته په دومه ژبه باندې یا دغه سیمې یا دغه هیواد په مروجه ژبه باندې زده کړې کېږي، دوی باید د دې کوښښ وکړي چې د خپلو ماشومانو سره په کور کې په خپله مورنۍ ژبه زده کړه وکړي، په خپله مورنۍ ژبه خبرې وکړي، ډېر وخت یې له ځانه سره وساتي. ډېرې کورنۍ متاسفانه داسې شوي دي چې هغوی اولادونو لومړۍ ژبه هېره شوې ده. نو د دې لپاره د مورنۍ ژبې اهمیت ډېر زیات دی. د دې د زده کړې په حد کې په نورو مسایلو کې ډېره زیاته اړینه ده او توجه ورته مهمه ده چې باید وشي.